السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، په یو نوي او تازه خبر کې درته ښه راغلاست وایم. هیله لرم ویډیو تر پایه راسره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبان وایي لسګونه الوتکې او هلیکوپټرې ترمیم او فعاله شوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د دوی تخنیکي ډلې تر اوسه پورې 80 غیر فعاله شوي الوتکې او هلیکوپټرې ترمیم او فعاله کړې. دا خبره د یاد وزارت وایي عنایت الله خوارزمي رسنیو ته کړې. هغه ویلي تازه د دفاع وزارت تخنیکي ټیم یوه چیټل هندۍ هلیکوپټره چې له کاره لوېدلې وه بیرته فعاله کړه. د طالبان حکومت مخکې ویلي وو چې تر 80 پورې الوتکې او هلیکوپټرې لري، خو اکثره یې د سقوط پر مهال غیر فعاله او تر ډیره تخریب شوي. د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د افغانستان د هوایي ځواک یو شمېر هلیکوپټرې د افغان پیلوټانو لخوا ازبکستان ته وړل شوي. امریکا ویلي چې اجازه نه ورکوي دا هلیکوپټرې طالبانو ته په لاس ورشي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت هر چېرته چې یاست، ښاد، اباد او